الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. زمون سبق شروع په میزان الصرف چې فعل درې قسمه یو ماضی او حال استقبال. حال استقبال دوړو ته مضارع ویل کېده. ماضی تفصیل ذکر شو، بیا مضارع دا جوړولو طریقه او داغه صيغه وضاحت او معنا او دارنګي پای کې معروف مجهول او دارنګي پای کې مثبت او منفي دا ذکر شو. اوس دې نه وروسته بل سبق مونږ ویو چاغه تا نفي تاکید فلن سروي فعل مستقبل چې لن په فعل مضارع د اخیر لفظ لن چې او دې د فعل مستقبل وي دا د دې وجه نه وي چې مخکې مضارع شریک وا حال معنی به کوم وا او استقبال معنی به کوم وا خو کله چې دا لن په داخل شو نو د حال معنی لاړه او مستقبل تیراوي. څو د مستقبل معنی هغه به کې باقی و پاتې شي. نو دې نه بحث شو دا مخکې چې کوم ذکر شو مخکې پرونه سبق هغه نفي فعل مضارع په لا سره اوس کې انسان وغواړي چې نفي تاکید په لن سره جوړه کی لن با پاول د فعل مضارع کې راوړي لکه يفعلوا دا دغه يفعلوا پاول کې لن راوړي لن يفعل دې ته نفي تاکید نفي تاکید ذکر وي دا چې تاکید زیات دی او دا نفي په لن سره د نفي تاکید بلن وسره وي او دا معنوي عملوم کې لفظي عملوم کې دواړه ذکر کوي. معنوي عمل دار چې دا نفي پیدا کوي تاکید پیدا کوي او استقبال د چي دی بوزي حال دې نکټ او لفظي عمل دار چې دا په 500 سغو کې رسول ذکر وشي نسب ور کوي او په وو سغو کې نوني عربي چې وایي او دو سغي خو هغه مبني وي جمع مؤنث غائب او حاضر ناری کې حمل نکړي. نو خلاصه سبق دا شو چې اسو ویل شو مخکې دا فعل مضارع بلا سره هر کله چې تو واړې نفي تاکید په لن سره جوړه کې لن و پاول د فعل مضارع کې راوړي او دی نفي د نفي تاکید په لن سره وي او دا لن چې د فعل مستقبل په 50 زینو کې نسب ور کوي 50 صيغو کې 50 کوم صيغي واحد مذکر حاضر واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائبه واحد مذکر حاضر دریشوی دو صيغې د متکلم چې دی متکلم واحد او تسنیه جمع متکلم نو ټول دا 15 صيغې دي. دي 15 صيغو کې د نسب ورکی لکه لن يفعل مخ يفعلوا اغا فتح لرک دا ضمه رفع او باندې باندې فتح چې دا غراغله دا هدي 15 صيغو کې دا عمل شو. بیا ما کې فعل مضارع جوړول کې ذکر شو وو صيغو کې نونی عربي راځي سلور تسنیه غانی دو جمع مذکر غائب او حاضر یو واحد مؤنث حاضره لیکن دا لن چې کله داخل شو دي سلور تسنیه غان نوم دا نون لري کی او دو جمع مذکر غائب او حاضر واحد مؤنث حاضر نوم دا نون لري کی کدا نون اعراب نون عربي دي دا بدل د اعراب نه راغلی د دې وجنا د اعراب په دې باندې ودا چې لري کیږي. نو په اوسو کې نو رابي چې غوړدي سرور تسنیه غاني او دو جمع مذکر غائب او حاضر یو واحد مؤنث حاضر نو اوسې غواړو چې کنه څه ورکاو دا 15 سغو کې نسب چې دا ورکاو او اوسو کې نو رابي غوړدي 15 او اوسو شي 12 دو صيغې پاتې شوي چې جمع مؤنث غائب او حاضره وي په دو صيغو کې چې جواب مؤنث غائب او حاضره په لفظ کې عمل نکي معنی عمل باغی کوم کوي او لفظي عمل هغه کې نکي ځکه هغه کې اخر نون
تاکید دی هغه نون مبنی دی او مبنی چې هغه بدلیږي لکه فاصله شعر دی مبنی آن باشد کی مانت برقرار و مورب آن باشد کی گردد بار بار مبنی آگا دے چخبل مانا برقرار بدلیږي را او مورب آگا چاگا بدلیږي را او لن فعل مضارع ومعنى مستقبل منفی سره ګرځي مخکې دا مستقبل او منفی دا مخکې دا مضارع وا دو زمانه په شریکی دي او صرف یو زمانه سره مستقبل نو سبق خلاصہ نه جوړ دا شو چې لن چې فعل مضارع باندې داخل شینو پنځو شغل کې نسب ورکی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائبہ واحد مذکر حاضر او دوا صيغه متکلم او صيغه کې نون رابع وردی څلور تسنیهګانی او دو جمع مذکر غائب او حاضر یو واحد مؤنث حاضره اپ دو صيغه کې لفظ کې عمل لکه څنګه چې اکسیبی عمل په معنی کې کوي او فعل مستقبل لن لګي فعل مضارع په معنی د مستقبل منفي سره ګرځي یو نفي معنی او بل مستقبل دی بوتا او تاکید پکې مرادي